شپږ کاله پس یې پر قبر څلی ولګول سو. باتور نومول سوي او پر څلي یې لیکل سوي د سهیلي پښتونخوا لومړنۍ زړوره بندیوانه بختنامه کاکړه. د کوټې و ختیځ ته پر 122 کیلومتره پرته د مسلم باغ شنه خوړه هدره ده. د بختنامې کاکړې د ننګ جنگ او د مینې کیسې په اولسي غاړو کې اورول کیږي. دا بزرگون نیکتی که پیسا مثل در نوری بختنامه و دخلی در کار نیمای بختنامه مثل وری پیاکای. د مسلم باغ مرستیال کمشنر زکاولا دورانی په خپل ذاتی لګښت څلی جوړ کړی. وای د سیمې له خلکو او له خپلې مور څخه په غاړو کې د بختنامې کاکړې د ننګ او مینې کیسې اورېدلې وي، ځکه یې تلوسه زیاته سوې او له هغه پس یې په سرکاري کاغذونو کې د اغلې کاکړې تاریخ لټولی. موږ دغه شی بیا موږ وهڅولو چې د دې دپاره داسې دغه وکړو، داسې کار وکړو چې د دې هم کار به وسي. مثال دې ته هم خلک دعاوې کوي او موږ هم دا قوم ته د ولس ته د خلکو ته د دې هغه تاریخ را ژوندی کړو چې د دې په لارې باندې نور ځوانان نوی نسل هم لاړ سي، ښځینه نسل لاړ سي، نارینه نسل لاړ سي او دې قوم ته بیا په بل رنګ کې ګټې راوړي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي چې بختنامه کاکړه د هغه وخت په هندوباغ او اوسني مسلم باغ کې په 1910 کې په شنه خوړه کلي کې د ملا عظیم په کور کې زیږېدلې. پلار یې په کلي کې خپل تربرته کوزده کړې وه، خو 18 کلنې بختنامې د یاغي او وسلوال مبارز کلیوال امیرجان چې په مرجان مشهور وو، مینې په کال 1928 کې د انګریزانو پر ضد و وسلوالي مبارزې ته مجبوره کړه او له هغه سره وغرونو ته فراره سوه. د ژړ ګټ یو زلمی چې امیرجان نومېدی، په مرجان سره مشهور وو، د انګریزانو خلاف مبارزه کوله. بختنامه چې پلار کوم تربرته ورکړې وه، بختنامې له هغه سره واده نه غوښت. له امیرجان چې تر څو ژوندی زه بل میړه نه کوم، امیرجان بغیر زه څوک نه کوم، ځکه دا له امیرجانه متاثره وله. امیرجان او دې او دوه درو نور تربرو په کډه د انګریزانو خلاف مبارزه کوله. په لومړي سر کې امیرجان یو ځل گرفتار سو. هغه وخت د مټ جیل په جوړېدو په عمل کې و چې د سوي جیل ته واچوي. د څو وخت د سوي په جیل کې و، بیا د جیل دیوال مات کړي، را واوښتی. په حواله یو سندرم سره چې امیرجان خو د ځای دی تر بنده کله اوړي د یخي څنګلم سره دی. بیا دوی چې بیرته رالی بیا مبارزه شروع کړله. بیا په شنې خوړې ورلوړ د ملا سټ خوبای ورته د هغه بابا انګریزانو په ساجر دوی له ملمستیا وکړله. چاپه راله، دوی ونیول د امیرجان او د نور تربرونه، د بختنامې تربرونه د مج زندان ته واچول او بختنامه د نواب محمد خان پر کور کښېنوله. په 1933 کې بختنامې د خلاص اطلاع په سرکاري روغتون کې د هغه وخت دوه سرکاري کارمندان په ډزو ویستلي او په دې تور یې له کال 1933 څخه بیا تر 1944 پورې د مچ زندان تیر کړی. دا ټول هغه څه دي چې بختنامه کاکړه د اتلولۍ او حقیقي مینې مثال ګرځولي. خلاص اطلاع بازار کې یو کس مړ کوي، یو زخمی کوي، دغه په نتیجه کې د مجیل ته سزا کړه. د دې د خیال چې زبل ته ورسمه دغه به کوم، هلته به دای ووینم. خو هلته چې انګریزانو دا مچ سلانه وتللی، هغه امیرجان ویرېدل. امیرجان او ملګرو یې د زارو ستنې ورولګولې، دوی دغه کړله، مړه کړل د زارو په ستنو. یو ملګری چې هغه وخت ناجوړه وو، هغه یې پرېښی وو. دا بیا په جیل کې خبرېږي په د امیرجان په مرګ باندې. بیا چې کله د پاکستان جوړېدی په دغه شپو کې دا راخلاصېږي، تقریبا د 14 کالو په شاوخوا کې دا زندان تیروي. بیا د لید خپل یو عزیز په مشوره چې هغه ډیره تنګ کړه، بیا واده کړی دی له یو بل تربر سره، هغه چې دوی لونه سوي دي. نواب صاحب چې ول دا سرکار د بختنامې کاکړې یو لمسای داسې وایي، هغه چې ول دلته د دې وطن سره محبت وللی، په دې وطن کې د پردي خلک نه خوښول. هغه چې موږ ودې ته انګریزان دي، فرنګیان دي. پښتون سیاستوال او ادیب خان عبدالصمد خان اڅکزي په خپل ژوند لیک زما ژوند او ژوندون کې د بختنامې کاکړې ذکر کړی او لیکلی چې امیرجان هم له د سره په مجیل کې بند وو. د بختنامې د زلفو څو تارونه له ځان سره خوندي کړي او تل به ورته کتل او زیاتره وخت به د هغې په یاد کې تیراوه.
خان شهید د امیر جان او بختنامې د مینې قصه د ادم او درخانۍ، فتح خان او رابعې، ولی جان او شاپیرۍ، لیلا او مجنون او رومیو او جولیټ د مینې تر قصو هم لویه او سپېڅلې یاده کړې. بختنامه چې په 1944 کې له مچ زندان راخلاص شوه، د کورنۍ په خوښه له جمعه خان سره واده شوی. په 1946 کې مشره لور رام بیبي او په 1948 کې دویمه لور مرام بیبي پیدا شوی او بیا د 40 کلنۍ په عمر کې په 1950 کې بختنامې له نړۍ سترګې پټې کړې او په دې هدیره کې یوه خاورو ته سپارلې. حفیظ الله ستوري شیراني، VOA ډیوا، مسلم باغ.